حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع الې ورته وایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی و وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسې د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خچې پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کړ پیریان یې تابع انسانان ورسره جنګ یې ورسره وکړل اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړه چې ته مسلمان شه که مسلمان شې غږ درته نه کو د خپله بادشاهي به دې برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي وی نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنګ یې ورسره وکړه بادشاه یې مړ کړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان هم مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قیدره چې کوم علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه وه او ډېره ښایسته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغوی ځان لئ ځان له ځای وله ورکړي عام قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدڼه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واخیست مسلمان مخکې کافر و چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان ورورې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خوري دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه خضر هر وخت په دې جینۍ جړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه جاړه وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت کوي بل څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به ژړل ولې ژاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کړې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړې او الله مسلمانه کړې او بیا زه د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت و د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړې دا غمجنه وی ته ما خوشحالی سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو د ما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته ووایه چې د ما د پلار یو بوت ما له جوړ کړه دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریان یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وکثیرا من عبادی الشکور غټ غټ حوضونه به یې وله جوړول غټ غټ لوښې به یې وله جوړول او تماثیل دانچو ته وی ډیزاینونه بوتان به یې جوړول بیت المقدس کې بوتان پراته عبادت به یې منه خلکو به د خپل پلار بوت جوړ کړی ځان سره به یې کوټه کې ایښودی او تصویرونه به یې جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منه او نور تصویر سازي دا جایزه وه اوس ګورې بلکل منه ده الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسي دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان یو دانه جوړه کړې که زور سره وایي د اوربشې د دانې په شان یو ذره جوړه کړې جوړولی شئ نه ولې د خدای سره ځان برابروئ چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشته زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغسې خو به یې که روح پکې نه وي که نه خدای منع کړې ده د
د خدای پیغمبر منع کړې ده د غیر زیروح خیر د اجازت درته شته د ډول دپاره دا هم د ډول دپاره جوړولی شي لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا دا سندرې د اوبو د زیروح بني علما لیکي بیا چې که انسان د زیروح تصویر ضرورت و نو هغه ځای کې چې انسان په دا منځ کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړولی شي لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بره تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګورې لکه نوټ دی مثلا شناختی کارت دی ایډنټي کارت دی پاسپورټ دی دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر چې لاس یې نه هغه منع چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي دا د ضرورت لپاره جایز بې ضرورته نه ورونو دا منع تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ بهر کیف وی ماله زما د پلار پیر یو پیریانو ته ووایه چې یو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه کې داسې چې زما د پلار هوبهو شکلي نو بس زما غم به ختمي هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي وی دا خو اسانه خبره پیریانو ته یې حکم وکړه چې چا د دې پلار لیدلی و هغې وي مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو لانچه او دې ته یې کوټه کې کېښو وی وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې هغسې جامې دې برابر کړې و هغې دې بوت ته واچولې وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم زه اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام دا شیطاني چال دی څو ورځې تېرې شوې هغې بوت ته یې سجدې شروع کړې سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کو خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او ورسره دي همغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو ده ته پته نه لګي نه خبره ده چې دې به راغې بیا به عبادت نه کوم چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برقیه هغه به وعظ او نصیحت کوه هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم بعض انسان له الله اواز خوښ ته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم نو یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل وی سلیمان علیه السلام کی اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه ورته وی وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانونه حتی چې سلیمان علیه السلام لره ورسېد نو د سلیمان علیه السلام دا لکانې واقعات یې ذکر کړل باقي غږ بند شو غږ یې ونه کړ مجلس ختم شو سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیا ورته وی د نمې غټه ګیله ده وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د لکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر ونه کړه یا باقي مې ونه کړه وی ولې وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه وی نه زه خو نه یم خبر وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي دا شرک دی عبادت به صرف د یو الله کوو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دی ته شرک کوي کفر دی دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده په دې پوه شو وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی کور ته یې منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه هغه بوت یې مات کړه ټوټې یې کړه هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغه نورو له هم سزا ورکړه خو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي دا یو ګوته وه ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وو چې دا چیپیریان او دا ارض او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه تابع وو او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو اللهم احینی سعیدا وامتنی شهیدا خدایه ماله د نیکبختیا ژوند راکړي ژوند چې مې نیکبخت دی او خدایه مرګ د شهیدانو راکړي دی په ګوته لیکلي اللهم احینی سعیدا د سعادت او د نیکبختیا چې د نیکبخت یم داسې ژوند راکړي خدای دې موږ له هم داسې ژوند راکړي او بیا لیکي ورپسې وامتنی شهیدا چې خدایه مرګ د شهادت راکړي دا به یې ګوتې ته کتل وه دا سوچ به یې کوم نو چې دی به کله غسلخانې ته ته د الله نوم به ګوره اللهم چې غسلخانې ته به کله ته نا ګوته به یې وویسته دا یاد ساتی رونو دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منه دي ښه سړو دپاره هر قسمه ګوته منه ده
که د سرو وي او که د سپینو وي او که د کاڼو وي. د سرو درو استعمال خو ډېر خطرناک دی. د قیامت پر ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچو، جهنم زنځیرونه به یې وراچاږي وي. البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته. د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې، د هغې نه زیاته نه. هم علما وایي د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو هغه چاله اجازت دی چې څوک د پاسه مهر جوړ کړي، ځکه حضور پاک پې د پاسه مهر جوړ کړی. او که چا داسې ګوته اچولي او په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلوي. دی چې به اودس ماتې له ته دا ګوته به یې بیبي له ورکړه، چې راوبوت بیا به یې وله ورکړه. یو ځل غسلخانې ته لاړ، دا ګوته یې بیبي له ورکړه. یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل، بیبي ته یې ویې ګوته راکړه، خو د سلیمان علیه السلام په شکل او ګوته یې ورکړه. شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست، شکل د سلیمان علیه السلام او ګوته ورسره د هغې کې خو کمالات دي. بادشاهي یې شروع کړو، ټول خلک یې تابع دی. سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت، بیبي ته یې ګوته راکړه، ویې ګوته مې در نه کړه څه؟ وی کله؟ وی اوس ته رانلې؟ ته رالې او ګوته دې وغوښته او ما در کړه، دوباره یې غواړې؟ بس پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما زما هغه سزا جوړ شروع کېدو والا ده چې باروت حکومت روان دی، چې تخت شاهي له ورغې بل سړی د په شان ناست دی. چاته ځان ور مخکې که زه سلیمان یم لیونی که روغ سلیمان خو هغه دی چې ناست دی. پوه شو بس الله رونیوم او الله به مې څه انتظام کوي. ځان د دریاب غاړې نه او هلته الله ته جړل شروع کړل، یا الله ما جرم کړی دی، واقعي ما زیاتې کړی دی. ګوره دی څه جرم نو، ځکه دا معنی کې بت جوړول جایز او عبادت خو ده نه کو، نه د په حکم کېده. لیکن وروڼو لوی سړی چې لږه غلطي مو کړي نو الله پې مضبوطه سزا ورکوي. یونس علیه السلام څه ګناه خو نه وه کړې او د مۍ ګېډې ته خدای پاک ورورسه، صرف د الله نه بې مشورې د وطن نه روان شوی. الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي. او هلته به خلکو مچیمارانو میان به یې نیول، هغې سره به یې خپل ګذرې اوقات کو، هغې به ورته ډوډۍ موډۍ کب ورکړه، ځان له به یې پوخ کو، هغې سره به یې لږ خدمت هم کو او په جړا سر دی. دې خو حکومت خو چلېږي، خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي. هغې وایي دا خو هغسې حکومت نه دی لکه څنګه چې مخکني حکومت و. سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام، هغې خو چې د همغه دی. پیریان هغسې تابع دي، کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالو کېږي، مخکې د نیکۍ د ګناه اډر چلېږي. دا وکې بیبیان هم پوه وې، بیبیان خو پوه شو چې شی بل چا وړی دی، اوس خو مداخلت هم نه کېږي. بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت، وی تاسو څه محسوسوئ؟ ټول وی بلکل محسوسوو. وی څه محسوسوئ؟ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسوو کوم چې څو ورځې مخکې و. یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دی، دی همغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی، او یا څه مسله ده هر څه چل چې دی. بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل هم داسې ده. هغې بیبي مله وایي چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یې یوړه او بیا راغې وایي چې د ما ګوته راکړه، اوس نور نه پوهېږم، خو موږ ته هم دا هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدایه داسې کېږي. هغې توراتونه راواغېستل، هغې علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بس چې دا شیطان پوه شو چې اوس خو ګېرېدو والی، نو د هغه تخت نه والوت لاړ او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوتو ورله خو بیا یې مونږ تابع یو، راشه دریاب کې به یې وغورځوم نو کم از کم مونږ به د غضبه خلاص شو که نه. هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو، هغې مچیمار 2 کبان راوویستل. ته ته ویې دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې د هغه اوس پړ د په منځ کې اوس یې را ګوته پکې راووته. قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړی دی. واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې رونیو، هغه خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان نه. دی په کور کې 40 ورځې عبادت شوي و د بت. نو دا په کم ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو، دا د عاشورې روز و. د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف پې د عاشورې په ورځ بدلاو، دا به د هغې د عاشورې تعظیم کو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روجې فرض وې، یو پکې د عاشورې وه، د رمضان نه مخکې د عاشورې روجه فرض وه. بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روجه نیوله د عاشورې. وی دا ولې نیسئ؟ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی. وی نحن احق
موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیق یو. امت ته حکم وکړه چې دا روژه مسنګ مخکې نیوله اوس یې نیسئ. بیا د رمضان روژې فرض شوې نو د عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو، اوس مسنونه ده، سنت ده، که څوک یې نیسي خو فرض نه ده. نو د عاشورې په ورځ روژه نیول مخکې فرض و اوس سنت. د دې میاشتې 10مه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی د وفات په کال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم 9مه به مو سره نیسم چې د یهودیانو سره تشبیه ختمه شي. هغوی په 10مه نیسي، موږ به 9مه 10مه دواړه نیسو، خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو. دې وجې نه زموږ علما لیکي وی یوازې د 10مې ورځ روژه دې نه نیسي، چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي، هم 9مه هم 10مه، او څوک 10مه او 11مه بیا دی. نو د دې ورځ یو عبادت دا دی رونو چې روژې ونیسئ. 9مه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده، یا 11مه یا 9مه 10مه یا 10مه 11مه، دا روژه نیول بهتر دی. دا یو شو. دیم د دې ورځې څه عبادت دی؟ حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا، چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړ، وسع الله علیه سایر سنته، ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي. د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان، لوی محدث دی. هغه وایي ما په دې حدیث تجربه وکړه، د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی، خو د ویسې ما وی چې راشه عمل پې وکړه، نو یې خدای پاک زه ډېر زیات مالدار کړم. نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روژه نیول، او دویم په دغه ورځ خپل باد بچ له فراخ رزق ورکول، که د چا روژه نی او که د چا روژه د شپې وله ښه رزق ورکړه، پېشمنې وله ښه ورکړه. اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ عاشوره یادوي، 9مه به زیارت وي. نو بهر کې همدا 9مه 10مه غالبا 10مه به عاشوره د جمعې ورځ زیارت به 9مه وي بله راتلونکي. بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي، دا رسم دی رواج دی. په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت شي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسور وړي د پاسه پې اچوي، او څوک اوبه کوزه کې وړي لوټه کې او په مړو د پاسه اچوي. ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونو اچوي؟ وی دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، ما په کوفه کې تږي شهید شو، ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي. دا عجیب عقل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، د عاشورې په ورځ. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې په ورځ، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرې که دا سړی بختوري؟ دا زه نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه، ورځ نه سپېره کېږي.